یو نوجوان په یو زنانه باندې په یو جنۍ خوښه شوله، یو حسینه او ښایسته جنۍ وه، هغې خوښه شوله. چې کله یې خوښه شوله زما محترمو، نو چې کله د دې جنۍ تفتیش وکړو نو دا د مسجد د امام لور وه. دا جنۍ څوک وه؟ دا د مسجد د امام لور وه، او دا لوفر او زما محترمو یو پاتې انسان. لیکن چې دته پته ولګېده چې ها دا خو د مسجد د امام لور ده، نو مسجد امام خو عالم وي، څه ډولکي مار خو نه وي. خو زه به هم اوس چې کوم دی ځان نه د سړي بچی جوړوم، او زه به هم ځان نه اوس بزرګ جوړوم، اوس خپل مقصد به حاصلوم. زما محترمو دم بس ګیرم پرېغوسته ښایسته بس پټکې مټکې پیشې پنسي مو اوچتې کړي دي. څه دپاره؟ د یو مخلوق د یو مطلب حاصلولو دپاره. او پلار ته وایي چې پلار جانه زما یو جنۍ خوښه شوې ده، ورته وایي بچیه څوک ده؟ وایي د مسجد د امام لور ده. نو پلار هم خوشحاله شو چې بچیا تا په یو داسې ښځې کې کونډه غورځولې ده، تا یو ښځې کې خپله رشته چې کوم دی دغه کړې ده. نو هر سړی وایي چې زموږ رشته د ښو خلکو سره وشي، دینداره تقواداره پرهیزګاره. و یو چې آبادي کې سوچ سمجھ سره، او یو چې بچی له رشته کې سوچ سمجھ سره. دې کې به ډېر احتیاط کوئ، ډېر 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 ډېر. تمام محترمو اکثریت خلک مالدارۍ ته ګوري، د جنۍ ښایست ته ګوري، دیندارۍ طرف ته ډېر کم خلک دي چې دیندارۍ طرف ته ګوري. خیر دی بدرنګه دي، خو دیندارۍ ته خو ګوره څومره دینداره ده ماشاءالله. دینداره جنۍ ستا کور ته راځي چې صاحب ستا په کور کې به مونځ شروع کېږي، پرده به شروع کېږي، د قرآن تلاوت به شروع کېږي، ستا کور کې به یو ښکلی ماحول وي. اوس په هغه ښایسته جنۍ به څه وکړي چې د کور نه دله جهنم جوړ کړی وي، جهنم. په هغه ښایست به څه وکړي، په هغه پیسو به څه وکړي. تمام محترمو نو دا پلار ته ویلې، پلار یې خوشحاله شو، مسجد امام له راغی. مسجد امام ته وایي چې زه خو چې کوم دی بچي له رشته کومه او ستا لور ورله کومه، نو ته څه وایې دې باره کې؟ نو ته وایي ستا بچی کم دی؟ دا د اول سب کې در سره ناست نه. نو هغه دومره د مسجد د امام خدمت شروع کړو چې زما محترمو د مسجد امام د هغه سره محبت پیدا شو. نو چې کله ورته دا وایي ها دا ستا زوی دی، وایي دا زما، دا خو ډېر دینداره او تقوادار او متقي انسان دی، د دې نه بغیر به ماته داسې انسان چېرته میلاویږي. زما محترم هغه رشتې ورله ورکړه. چې کله رشته ورکړه مختصر ویم، واده ماده مو شو، بدي کلاړي څه وکړو، واپس یې ګیره میره وخورېوله او برېت یې وخورېوله، واپس هغه زوړ پوزیشن ته لاړو. چې هغه زوړ پوزیشن ته لاړو نو زما محترمو دلته دا کور والا بیبي ورته وایي چې ته خو دومره دینداره وي، دومره تقواداره، تهجد ګزاره، د مخ دی یو پړقوال، دا څه چل دی وکړو په ځان باندې؟ تا خو پټکې هم لرې کړو، ګیره دې هم لرې کړه، او تا خو مونځ او دس هم پرېښو، قرآن تلاوت ته دې هم شا کړه. زما محترمو دا خاوند ورته وایي وایي دا ما هسې عارضي کړي ستا د حاصلولو دپاره، دا ما عارضي کړي ستا حاصلولو دپاره، بس ته ماته میلاو شي، زه اوس په دې څه کوم، زه اوس په دې څه کوم. جنۍ خو دینداره وه کور والی. زما محترمو دومره زور یې ولګولو چې په عدالت باندې د دې خاوند نه ځان خلاص، په عدالت باندې چې ما تا سره نکاح وکړه، ما ستا تقوا دینداري پرهیزګاري ستا ګیر او پټکي ته ما وکتل، ما الله ځکه تا سره نکاح وکړه، او چې دا نه ته دې هم نه. زما محترمو جنۍ داسې لاړه، خاوند غریب کور وران شو، زړه وران شو، پریشانی راغله. نو چې کله پریشانی راغله سرګردانه لیواله پریشانه ګرځي، چا ورته ویل پلانکي ځای کې جادوګر دی که نه، او خو داسې جادو کوي چې چا له انکار کړی دی هغه کار شوی دی، او تم لاړ شه او په هغې باندې په دې مسجد په امام او په دې خپلې کوروالا باندې تعویض وکړه. بدان راغی جادوګر له، جادوګر سره ناست دی، دا جړه فریاد یې ورته واورو. نو او ورته وایي په دې خو ډېرې غټې روپۍ راځي، وایي 100 روپۍ به راځي. نو زما محترمو چې څومره پیسې ورته یادې کړي، ده ورله هغه پیسې حاضرې کړه، د هر طرف نه یې وله را پیدا کړي. نو بهرحال ورځ 2 3 تیر شو، دا نوجوان بیا راغی، څنګه چې زما کار ونه شو، ورته وایي یار خفه کېږه مه، دا جادوګر ورته وایي خفه کېږه مه، ستا کار نه کېږي. وایي مړکې مړ مې که، یعنې دا پیسې دې واپس واله، ستا کار کېږي نه. پیسې را واغستې، پریشانه را روان دی، چېرته پولیس والا ګرفتار، پولیس والا هغه تېنه تپوس کوي چې ولې پریشان یې، څه خبره ده؟ ده ورته دا ټوله مسله بیان کړې ده. دا جادوګر یې راغوښتې، ورته وایي دا دومره پیسې تاله درکړې، دا دومره تا د خلکو کارونه کړي دي، د دې کار څنګه نه کېږي؟ جادوګر واوري او ورته څه وایي؟ وایي ما دا شیاطین د دې مسجد امام په کور باندې ورپرېښو، شیاطین د جادو په ذریعې سره ما د دې مسجد امام د دې عالم کور ته ورولېږل چې په دې عالم کار وکړي او د دې په دې لور باندې کار وکړي، چې دا څه کړي دې نوجوان طرف ته میله کړي. زما محترمو وایي زمونږ هغه شیاطین چې کوم لاړه مسجد امام په کور کې دومره فرشتې وي، دومره فرشتې وي چې شیاطین په کور کې دننه پرې نه خوسته، واپس یې راوشړل. وایي بیا ما غټ شیطان ورولېږلو، چې کله غټ شیطان ورغی د دې مسجد امام په کور کې جبرائیل علیه السلام موجود و.
जिब्राइल अलैहिस्सलाम हغه غټ شیطان هم باغ کو. بہرحال مسجد امام نه تپوس کې اشنا عمل سکے عمل کوم عمل کې چې هغه عمل په ذریعہ سره نه سحر نه جادو نه تعویز یو شی چې کوم دې پتا ستا پکور ستا د کور په افراد باندې دخل نه کوي او ورته وي زروزانه سورۃ بقره وېما زسوېما سورۃ بقره دونی می سپاری دي چې په کم کور کې د سورۃ بقره تلاوت کیږي هغه کور کې وا جنات او دغه شان سحر جادو نظر تعویذونه دا شیزونه به بیا په کور باندې اثر نه کوي. کلا و زندگی دا تمام محترمو چې کوم خلکو قران ویلي هغه ته بیا هیڅ ګرانه نه ده. موږ په کورونو کې قران بند شوی دی قران ځکه زموږ لونم بند دي ځکه موږ پریشان یو ځکه زموږ په کورونو کې غمونه دي دردونه دي تکلیفونه دي او نشتا زنانه به بوري کولاولا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ فاتحه به ویلا سورۃ یاسین به زنانه ته یاد وکنه ابه ویلی او زما محترمو الله رسول فرمایي زما تمنا دا زما ارزو دا زما خواهش ده زما خبرې ته توجه شته نو جوانانو چار مان کړي محمد رسول الله سیکړي ارمان کړي سیکړي ارمان کړي استاد محمد رسول الله دا ارمان پوره کې کنا تی پوره کولې شي پوره کې کنا وای پوره کوي هغه په موږ باندې ډېر احسانات دي کنه دي نو د محمد رسول الله ارمان دا دی چې کاش زما د هر امتی نارینه او زنانو په زړه کې سورۃ یاسین محفوظ وي. اوس هر سړی سوچو کی کنه تیرا مالا سورۃ یاسین راضی او کنه راضی مالا سورۃ یاسین راضی او کنه راضی